د فقر او فلاکت شدت پر یوه داسې انسان برید کړی چې د ژوند لار هم ورباندې بنده ده. نو د خپلو ماشومانو د خېټې ډکولو لپاره د یوه جام یا هم ګډوي په غلا کولو لاس پورې کوي. که هغه ته مجازات ټاکل کیږي هماغه مجازات به وي چې تر ټولو بدو خلکو ته هم ټاکل کیږي او دغه کس باید په ډول ډول شکنجو اخته وي. خو د خلکو د لوڼو او نواميسو غلا کوونکي په آزاد ډول ګرځي. هیڅوک او هیڅ قانون نشته چې هغه یې وپوښتي. نو ځکه انتقام لرم چې قوانین او مدنیت ناقص دي. د پوهانو مشرانو افکار هم نه دي توانیدلی چې د دغه ډول جنایتونو لپاره کوم قانون وضع کړي. که وضع شوی هم دی نو یا یې په ترسره کولو کې عاجزه دی یا په خپله جنایتکاره مجرمین او د هغو شریکان دي. د دغه مفاسدو د له منځه وړلو لپاره د مجازاتو قانون کافي نه دی. باید خلک خپلو حقونو او هغه دندو ته ځیر کړو چې د خپل نوع په وړاندې لري. د دغه جنایتونو د له منځه وړلو لپاره باید د خلکو په اصلاح پیل وکړو. د ساري په توګه که یو شریره انسان ونیسي، څو میاشتې یا څو کاله یې بندي کړي او ویې ځوروي، دا کار په خپله یوه نوې وحشتګري ده چې پلي کوونکی متمدن او هوښیاره قانون جوړونکي خلک دي. خو کله چې د هغه شریر انسان د زندان قانوني دوره پای ته ورسېده او بیا یې په خلکو کې لار ومونده، بیا به په شرارت او بد جنسۍ پیل وکړي. لکه څنګه چې څو ځلې لیدل شوي، غله نیول شوي، مجازات کړي دي، زندان ته یې اچولي، خو د ازادۍ په لومړۍ ورځ بیا په غلا پیل کړی او بیا یې د زندان لاره نیولې ده. هغه یو زندان خپل لنډمهاله استراحت ځای ګڼي. نو ځکه د قوانینو ناقصوالی جوتیږي. زه اعتقاد لرم د فساد د له منځه وړلو لپاره باید د زندان او شکنجې پر ځای اجباري تعلیم رامخې ته کړو او په ټوله نړۍ کې پلی کړو. د ښار او کلو ټول میش خلک زده کړې ته اړ باسو او د هغې ذهنونه د انسانیت سپېڅلې دندې ته ځیر کړو. د قانون پر ځای د ټولنې د اصلاح لپاره عملي، علمي او اخلاقي موسسو ته اړتیا لرو. باید اجباري زده کړه جوړه کړو. د انسان او حیوان امتیاز په فهم، فضل، کمالونو او اخلاقو پورې اړه نیسي. که خلک ناپوهه وي، له حیواناتو څخه څه توپیر نه لري. له هغې څخه دغسې کارونه ترسره کیږي لکه اوس چې زه پکې راښکېله یم. د ناپوهۍ د له منځه وړلو لپاره باید ځینې قوانین تدوین کړو. خلک باید ورورګلوۍ، دوستۍ، یووالي او مینې ته وهڅوو. تر اوسه له مجازاتو څه لاسته راغلي دي؟ د دنیا او بشریت له عمره زرګونه کلونه اوړي. بشر د تل لپاره ظالم او جبار پاتې شوی. د پاچایانو او مشرانو لخوا تل سخت او توند مجازات کارول کېدل. خو آیا د جنایاتو زیاتېدونکې کچه راټیټه شوې ده؟ خو کله چې د پوهې او معرفت رڼا په دماغونو کې لار پیدا کړي او خلک څه ناڅه د ځان په پیژندنه پوه شي، هغه وخت به غیر انساني جنایتونه او کارونه رالږ شي. د دوستۍ جانبې به د هغې پر حیواني شهوتونو غلبه وکړي او په دې توګه به تقوا لرونکي، لوړ، مینهناک او سپېڅلي خلک زیات شي. تاسې خیال کوئ، آیا واقعا هغه خلک چې موږ یې غلا کړلو او د دوی دا ملګري چې زموږ د نابودۍ لپاره یې دغه کرکجن او بې شرفانه وضع خپله کړې، د خپلو کارونو په ناولتیا خبر دي او په رذالت یې پوهیږي؟ نه، دوی په مرکب جهل کې ډوب دي او واقعا زموږ په باره کې ځانونه د دغه ستمکاریو لپاره پرهه ګڼي. لومړۍ طبقې خو له ځان سره خیال کړی چې یو تجارت یې کړی او د سوداګرۍ لپاره یې ښه مال پیدا کړی دی. دویمه، هغه هم تصور کوي یو متاع یې رانیولی چې باید ګټه ترې واخلي او بل یا بدن د خپلو معاملو ښهوالي او بدوالي ته ځیر نه دی، بلکې دوی د ځان لپاره په یوې دندې قایل دي چې باید د خپلې متاع په پلورنه کې تاوان ونه کړي. اوس څوک دي چې هغوی پر خپلو تېروتنو وپوهوي او پوهه یې کړي؟ دغه کار چې تاسې کوئ شرافتمندانه تجارت نه دی. که له دې لارې میلیونونو روپۍ ګټه هم وکړئ، د هغې څو برابره مو د بشریت ټولنې ته زیان اړولی دی. یوازینی لامل چې کیدای شي دوی له غلطو افکارو راوګرځوئ معرفت او اخلاق دي او بس. مور جانې،
لنډه دا چې که زه دا کرښې ولیکم نو آیا لومړی به داسې کس پیدا کیږي چې په ټولنه کې خپرې کړي؟ او دویمه دا چې زما لپاره به یې لیکل چې اوس د اخلاقو د دغه فساد نینځکه یم او په دغه جنایتونو کې راښکېله یم، څه ګټه ولري؟ اوه رښتیا زغم او طاقت مې پای ته ورسید. زما په نشت کې به پر تاسو څه راغلی وي. څومره وحشتناکې ورځې شپې به مو په ویر سره تېرې کړي او پاتې عمر به څنګه تېروئ. زما په نشتون کې به څومره نورې بدمرغې ورځې وګالئ. ستاسو سوچ مې هر وخت په مغزو کې غځونې کوي. خپلې بدمرغۍ هېروم. ستا او پلار او ناکامه کوژدن ته مې تر سترګو د حسرت اوښکې تویوم. ګران مور او پلاره، غم او غوسه مه کوئ. هر څوک یو تقدیر او برخلیک لري، نو ښکاره ده چې زموږ تقدیر هم همداسې وو. تندی پرانیزه چې ما او تا ته یې د اختیار ور نه دی پرانیستی. شاید خدای جل جلاله به پر موږ لطف او مهرباني کړې وي. موږ یې د عامه جهالت قرباني کړلو چې د نورو خلکو د عبرت هنداره واوسو او له دې لارې غوښتې خپل بندگان له شیطاني دسایسو ورکوي او خطاګانو څخه راګرځوي. کاشکې همداسې وي. خلک زموږ له حاله خبر شي او د ځان د اصلاح لپاره هڅه وکړي. که رښتیا هم همداسې وي نو قرباني مو مبارکه ده. ټکې ټکې ټکې. نوره ستړي شوم. کاغذونه مې هم خلاص شول. په نږدې راتلونکي کې به بیا له تاسو سره د زړه خواله وکړم. خدای مو ساتند وی. ستاسو حوصله‌ناکه لور بدریه. په هیواد کې چې هر څه سم وي بیا نو پر خلکو د انتقاد ځای نه پاتې کیږي. حکمت ادیان 15 څپرکی. فاحشه خانه د وژونکو او ساري ناروغیو مرکز دی. د ورځو حساب او د نیټو ساتنه د هغه کسانو لپاره ده چې ژوند ته لیوالتیا ولري. زه چې ورڅخه بیزاره یم. شپه ورځ مې په یوه بڼه یعنې ماتم، ویر او غم کې تیریږي. زه له ورځ شمېرنې سره څه کار لرم؟ کاشکې مې د مرګ نیټه پیژندلی چې د هغې ورځې په مینه مې ځان ته یو کلیس او ډالۍ او د ورځ شمېرنې پر ځای به مې ساعتونه او دقیقې شمېرلی. اوس مې د ژوند وزن له هغه کسانو سره ورته ده چې په مجرد حبس محکوم شوي، ځکه هغوی هم د ورځو حساب له لاسه ورکړی او یوازې له هولناکې تورې او نه ختمېدونکې شپې سره و کار لري. زما او د هغوی ترمنځ دوه اختلافونه شته. لومړی دا چې په مجرد حبس محکوم خلک سختو کارونو ته نه پرېږدي، خو زه هم پر سختو کارونو سربیره له ډېرو ستونزمنو اعمالو بې برخې نه یم. دویم دا چې دغه ډول محکومین د خیال په ارامۍ او د اروا په ازادۍ سره کولی شي د خپل ستونزمن وضعیت په اړه سوچ وکړي، خو له بده مرغه زه ترې بې برخې یم. اروا او خیال مې هم آزاد او راحتانه دی. هغوی یوازې یو فکر لري، خلاصون. خو زه په زرګونو فکرونه لرم چې یو یې مرګ دی. یوازینی امتیاز چې زه یې پر هغې لرم دا دی چې زه د ورځې یو رڼا په لیدو توانیږم، خو هغوی یوازې په تیارو کې ژوند کوي. نو ډېره خوشحاله یم که ما هم په یوه توره څاه کې واچوي او له دغه زندان څخه مې وژغوري. د ناموس وژنې په دې کونج کې مې د خپل سقوط د ورځې حساب هیر کړی او نه پوهیږم څو ورځې کیږي د فلاکت په دې څنډه کې اسیره شوی یم. یوازینی لامل چې په دغه ورځو کې بوخته ساتلی یم او زما د خوښۍ سبب شوی د ناروغۍ د حملې توندوالی دی. بله خوښي مې دا ده چې د سیفلس ناروغۍ نښې مې هم په ځان کې لیدلي. زه بې ځایه د غم نوم ورکوم. حال دا چې ډېرې شپې مې سلا او ډاډ راکوونکې امید همدغه ناروغیانې دي او بس رښتیا له مرګ سره مینه کول هم یو خوند لري. هوکې څو ورځې کیږي چې د خپلو همجنسانو د پاملرنې او پیرزوینې له کبله په سیفلس ناروغۍ اخته شوی یم. حیرانه یم سره له دې چې پوهیږئ دا ساري ناروغي وژونکې هم ده، نو ولې راڅخه لاس نه اخلي او لږ تر لږه پر نورو خلکو نه رحمیږي. سیفلس د درملنې وړ ده، خو آیا د نري رنځ ناروغي هم درملنه لري؟ دا هم یوه بله بدمرغي ده چې په دغه هیواد کې روانه ده او هیڅوک یې د سمون په فکر کې نه دي.
په حقیقت کې فاحشه خانې د میکروبي او وژونکو ناروغیو مرکز او قانون دی. د ساري په توګه که یو طبیب راغی او دغه معاینات یې ترسره کړل او وی غوښتل یو تن تر درملنې لاندې ونیسي، کومه دی هغه روغتون چې دغه ډول خلکو ته د دولت یا ملت لخوا جوړ شوی وي؟ کومه دی هغه ناپیستر او غوڅ قدرت چې د فسادي ودانیو خاوندان اړ کړي چې دغه ډول ناروغان د خلکو له نږدېوالي لرې وساتي؟ مشرې مېرمنې د هغې په قول زما او زما د ملګري د رانیونې لپاره 400 تومنه ورکړي، خو یقین لرم چې هر یوه ته به یې له 25 تومنو زیاته پانګونه نه وي اچولي. که هر څنګه کیږي باید دغه قیمت د زرګونو کسانو په واسطه له ما بشپړ کړي او له دې لارې ګټه واخلي. هغه لس نه بلکې زرګونه کسان تر 100 تومنو قربانوي. هغه به د خلکو کورنیو روغتیا او سلامتۍ ته څه خیال ساتي؟ هغه یوازې یوه موخه لري چې هغه پیسې دي. له هرې وسیلې چې وي باید لاسته یې راوړي. لنډه دا چې کله زما له وروستۍ ناروغۍ خبره شوه وی ویل د فاحشو لپاره سیپلس کوم نوی چیز نه دی، نو څرنګه چې ستا مزاج قوي دی درملنې ته اړتیا نه لري. د مزاج قوت دغه ناروغۍ له منځه وړي. هغه چې له هغې ورځې زما له دغې ناروغۍ خبره شوه خپل اکثره مشتریان به یې ما ته رالیږل. دا هم یو نوی جنایت و، ځکه ویرېده چې په نږدې ورځو کې له پښو ونه لوېږم، بیا به یې په درد نه خورم. څومره چې یې وکړی شول زه یې وځورولم. په حقیقت کې زه د دغه کرښو په لیکلو شرمېږم، خو څه وکړم، په لیکلو یې ناچاره یم، ځکه چې همدغه شرمونکي توضیحات او پرله پسې جنایتونه زما له رنځ او خوارۍ څخه د ډک ژوند تاریخچه جوړوي. یوه شپه یې بیا سینګار کړم او عمومي خونې ته یې بوتلم. هلته ډېر کسان سره ناستو، شراب یې څښل، ساز و نڅا یې کوله، څو تنه نورې فاحشې هم وې. مشره مېرمن هم د مجلس په صدر کې ناسته وه. څرنګه چې د بېلابېلو ناروغیو له کبله ډېره کمزورې او ډنګره شوې یم او رنګ مې ژیړ شوی، نو مخکې له دې چې خونې ته مې نه باسي د فواحشو په کتاره کې یې ځای راکړ. ومې لیدل چې د ټولو مجلس سترګې راواوښتې. د شرم او غوسې له کبله مې سر ښکته ونیو او هیڅ سری مې هم ورباندې ونه وهله. مشره مېرمن راغله او په غوږ کې راته وویل نن شپه د دغه ښاغلو هرکلی ستا پر غاړه دی، که دې بیا بد اخلاقي وکړه د هغې شپې په شان به دې بیا تر لغتو او سوکانو لاندې نیسم. ما په غوسناک نظر ور وکتل او هیڅ مې هم ونه ویل. تصمیم مې ونیو دا منزل هم تر پایه ووهم او د دغه کسانو د جنایتونو له دې برخې هم ځان خبر کړم. یو مجلس کوونکي وویل له هغې شیبې چې دغه مېرمن راننوتله نه پوهېږم مجلس ولې غلی شو. بل وویل نه پوهېږم د دې په صورت او مخ کې څه اثر پروت دی چې موږ ټول یې ځان ته متوجه کړو. بل بیا زیاته کړه د دې لپاره چې دغې وضع ته مې تغییر ورکړی وي له ټولو ښاغلو اجازه غواړم چې ساقیتوب ما ته راوسپري. ټولو د هغه وړاندیز ومانه او د خنداګانو قهقهې اوچتې شوې. سازندګانو د مشرې مېرمن په امر په ساز وهلو پیل وکړ. ګیلاسونه یې ډک کړل او ویې ویل دا به د چا په سلامتۍ څښو؟ هر چا یوه خبره وکړه. وروسته د مشرې مېرمن په امر ټولو وویل باید د پري زما په سلامتۍ وڅښو. په دې وخت کې یو ځوان چې ګیلاس یې په لاس کې ورانږدې شو. ما په ځان کې یو لوی انقلاب احساسوه. ومې لیدل چې تر دې زیات د کېناستو توان نه لرم. اوچته شوم چې له خونې ووځم، خو څو کسان مې مخې ته ودرېدل او زما د وتلو لاره یې بنده کړه. ومې ویل ښاغلو زه ناروغه یم، هیله کوم مزاحمت مه کوئ، پرېږدئ چې لاړه شم. مشرې مېرمن په امرانه غږ وویل پر خپل ځای کښېښنه. په لوړ او امرانه غږ مې زیاته کړه هیڅ وخت ستا کوم حکم زما د پاملرنې وړ نه دی ګرځېدلی او نه به هم وګرځي. تر تا ماته سپی زر وارې زیات شرافت او اعتبار لري. غلی شه او غږ مه لره. دې خبرو دومره ورباندې اغېز وکړی چې زما په ځواب کې هیڅ ونه ویل او د بوت په شان پر خپل ځای غلی کېښناسته. هغه کسان چې هلته ناست وو زما په دې خبرو حیران شول. په هغو کسانو کې مې هم یوه سستي ولیدله. غوښتل مې د هغې له منځه ووځم، خو بیا هم دوو کسانو لاره بنده کړه او وی ویل مېرمنې موږ غواړو ستا په سلامتۍ شراب وڅښو. له تا څخه هیله کوو چې زموږ عیش مه خرابوه او همدلته پاتې شه.
ومې ویل ښاغلو زه فاحشه نه یم چې تاسې دا وګڼئ د عیش لپاره دلته راغلی یم او د نورو خلکو د شهوت قرباني شمه. ستاسو د همجنسانو جنایتکارو لاسونو په چل او دوکې دغه کور ته اچولی یم او ستاسو تر پامه مې فاحشه ښیي. نو که غواړئ چې عیش او خوښي ولرئ له ما پرته ستاسو منظور په ښه توګه ترسره کیدای شي. ما ګمان کو چې زما په دې خبرو به د هغې د غیرت انسانیت او عواطفو رګونه وخوځېږي او لږ تر لږه به دا وپوښتي څوک یې، بیا به ما ځان ورپېژانده. نو کیدای شول د نجات لاره مې موندلی او پاتې ژوند به مې د سړکونو او واټونو پر غاړه په سوالګرۍ تېرولی او په دغه ماتمځای کې به نه پاتې کېدی. خو له بده مرغه زما خیال رښتیا نه شو او وی ویل موږ ستا له سابقې سره کار نه لرو چې څه وي او څوک یې. موږ تا په دې محل کې وینو او په هماغه سترګه درته ګورو لکه دغو نورو مېرمنو ته چې ګورو. خو دا څرګنده ده چې تاسې تر نورو یو څه لوړ نظر لرئ. غواړو ستا په حضور کې خوشحاله ووسو او نه غواړو له دغې خونې ووځي. څرنګه مې چې ولیدل دغه خلکو په مقابل کې چې سرونه یې له الکولو او شرابو ډک دي مقاومت کومه ګټه نه لري. نو ومې ویل زه یې پر خپلو ځایونو کښېښنئ، زه نه ځم، خو په دې شرط چې ما نالیدلي ونیسئ او هیڅ کار را سره ونه لرئ. یوه تن وویل داسې خو نشي کیدی، تاسې باید حتما دا ګیلاسونه زموږ په سلامتۍ وڅښئ. ومې ویل زه په څښلو عادت نه یم او ټول عمر مې شونډې نه دي وروړي. وی ویل نشي کیدی، زیاته یې کړه، که یې په خپله خوښه نه څښې په زوره یې درکوو. ومې ویل په دې توګه یې کولی شئ. 2 3 کسانو مې شاوخوا ونیول او په زوره یې دا زهرجنه ماده زما په خوله کې تویه کړه. دا چلند مې هم وزغم او څه مې ونه ویل. خو حیرانه شوم چې تر ډېر ځنډ وروسته که څه هم سترګې مې وچې شوې وې بیا مې هم یو څاڅکې اوښکه د بڼو له څوکو لمن ته راتویه شوه. تر دې حرکت وروسته په کرکې پاروونکو شوخیو خنداګانو پورته پورته غورځېدو بوخ شول او وی ویل دا ښځه باید ونڅېږي. څرنګه چې مشرې مېرمنې د دې ټینګار پایله تیاره ولیده او پوهه شوه چې امکان نه لري له ځایه اوچته شوه او وی ویل واقعا ناروغه ده، نشي نڅېدی، زه به د هغې پر ځای ناسم. دا لومړی ځل و چې د هغې یو ملاتړی مې لیده. علت به یې هم دا و چې نه یې غوښتل زما په مخالفت د مجلس وضعیت خراب شي او جګړه یې هم بله لانجه رامنځته شي. هغوی په خپل عیش او تفریح بوخت او ما له ننګه ډکې دغې منظرې ننداره کوله. هغه څه چې له هره اړخه خواشینونکې او زړه بوږنونکې وه د هغه څو انجونو وسه وه چې زما څنګ ته ناستې وې. هره یوه په نرینه انځکو ته ورته وه چې د نورو په واک کې وې. په غمجنو او مړاوو صورتونو، غلو او بېنورو سترګو، مصنوعي څېرو او هغه مسکاو چې باید د هغې د دروني زخمونو د درزونو نوم ورکړل شي. هره شیبه کله د یوه د لاس علاوه کله د بل لکه نانځکه چې د ماشوم په لاس کې ښکته پورته کیږي او خندونکي حرکتونه کوي. دوی هم د هغه کسانو په بېرحمانه لاسونو دلته او هلته غځېدلې وې. له ځانه یې هېڅ واک نه درلود او نه یې شول کولی تصمیم ونیسي. زغم مې پای ته ورسېد. په بیړه اوچته شوم او د خپلې خونې پر لور وتښتېدم. وره مې له بلې خوا بند کړ. خونې ته مې د ننوتلو پر وخت زړه په زوره زوره درزېده. د زړه د ضربو د توندوالي او ستړیا له کبله بېسده شوم او د خونې په یوه کونج کې ولوېدم. ځینې بوټي باید د دې لپاره وسوځول شي چې خوشبويي پورته شي. همدا ډول باید ځینې کسان له ستونزو سره مخامخ شي چې رښتینې ښېګڼې او بدګڼې وځلیږي. اسمایلس 14 څپرکی. تر فاحشې بل بدمرغه موجود نشته. ګران مور او پلاره، څو ورځې کېږي چې لږ ازادي راکړې ده او اجازه لرم د کور په انګړ کې که څو کسه راسره وي پر بام وګرځم. خو زه دغې ازادۍ ته دومره ارزښت نه ورکوم، خو باید اقرار وکړم چې پر بام له ګرځېدو رضایت لرم، ځکه د دغه کور په شمالي برخه کې یوه شنه او سمسوره سیمه ده چې په طاق بوستان او بیستونو غرونو ختمیږي. څرګنده ده چې د طبیعت ښکلې مناظر نه توانیږي زما مړاوي او ستړې اروا ته ارامتیا وبخي او یوه شپه مې په خپله ننداره خوشحاله کړي. خو د بام د ګرځېدو خوښي مې له دې کبله ده چې ګوندې د غرونو او ساراګانو له ورکو او د افق له ناڅرګندو څنډو وکړی شم د هغه ښار اسمان ووینم چې پکې زږېدلی یم
او ستاسو د ژوند سیمه ده. آیا باور کوئ چې پر لمر سپوږمۍ او ستورو میرخ راځي؟ د سپوږمۍ په شپو کې سپوږمۍ ته څو ساعته په دې هیله ځیر شوې یم چې شاید تاسې هم هماغه ساعت ورته ګورئ. ستاسو عکس به په هغه جهانخو د جهاننما هنداره کې یو څه منعکس شوی وي او زه به یې په لیدو بریالی شمه. واقعا څومره خامې هیلې خو زما په شان د هغې جنۍ لپاره چې د خپلو همجنسانو د هوس او شهوت نانځکه ګرځېدلي همداراز په بېلابېلو بدمرغیو او بلاګانو اخته شوې ده. د لمر سپوږمۍ او ستورو له نندارې پرته به بله کومه بوختیا نه وي. کله ورسره راخه کوم او کله هم د زړه خواله او هغو ته خپل دردونه څرګندوم. مینه ورسره کوم څه وکړم. د ځمکنیو موجوداتو مې له ذلت پرته بله نتیجه ترلاسه نه کړه، نو له ناعلاجۍ څخه مې اسمانونه او لوړو عالمونو ته سترګې نیولې دي. 3-4 ورځې کېږي چې نور یوازې نه یمه. اوس هغه کسان چې په دغه کور کې استوګن دي راته راځي او ځي او له ما سره یې مینه پیدا شوې ده. زما لومړنۍ ساتندوی آسیه څو ورځې نه ښکارېده، خو له نیکه مرغه پرون مې ولیده. هغه جنۍ چې تصمیم یې نیولی و د هرې ناخوالې په مقابل کې به مسکه او خوشحاله وي. دنیا او مافیا ته به یې د تمسخرو په سترګه کتل. له هغې ورځې چې ملحې له دې دنیا سره مخه ښه وکړه، په اخلاقو او احوالو کې پاهش بدلونونه څرګند شوي. تل د غم د مرغه په شان په یوه کونج کې خواشینې کښني او فکر کوي اوس یې هېڅوک هم مسکه او خندانه نه ویني. خو د حیرانۍ وړ دا ده چې پر دې بدلون سربیره یې د مشرې مېرمنې په مقابل کې د خپل اطاعت درجه ټیټه نه کړه. دا هم یو عجیب او غریب مخلوق دی. نن یې پاهشې ویل پرون یې لیدلې وه چې ژړلې کله چې دا خبره مشرې مېرمنې ته رسېدلې وه او له هغې څخه یې سبب پوښتلی و، هغه بیخي منکره شوې وه. نه پوهېږم هغې ته به څه فکرونه پیدا شوي وي، خو پر ژوند دې ویرېږم چې هغه هم خپله ځواني او ښکلا د عصمت او ناموس په دې وژنه کې له لاسه ورنه کړي او دلته ونه مري. د اوس لپاره د هغې په اړه څه نه لیکم. هغه څه چې غوښتلی مې نن یې ولیکم بېلابېلې خبرې دي او له هغه څو نجونو مې اورېدلي چې دغه څو ورځې زما کتنې ته راغلې وې. افسوس چې دغه یادښتونه تاسو ته نه در رسېږي. زه یې د خپل زړه د خوښۍ او د خیال د ارامۍ لپاره لیکم. مور جانې، له هغه کسانو سره مې چې تر اوسه کتلي یا خبرې کړي قسم خورم یوه هم فاحشه نه ده. یو دوو یې د فقر او نیستۍ له کبله دغه کار ته مخه کړې. نورې ټولې د مدني ټولنې د غلطو نظامونو او اخلاقي فسادونو شهیدانې دي. یوه د مور د ناسم چلند له کبله فاحشه شوې، بله د میړه د کورنۍ د ناوړه سلوک له کبله له خپل عصمت سره مخه کړې، بله بیا له میړه او واده سره د اخلاقي توافق د نشته له کبله بې ناموسه شوې، بله بیا د یوه ښکلي خو شهوت پرسته او خاین ځوان لخوا څا ته اچول شوې ده. لنډه ده چې کله هر چا د هغې د فاحشه کېدو په اړه وپوښتې همدا یو ځواب به واورې.